السلام علیکم ملګرو که تاسو خیال کړی وي نن سبا د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی یعنی لوی وړوکی چې کوم دی ټول انټرنیټ استعمالوي که تاسو داسې یو سیټینګ تاسو ته ښایم اکثر دا وي چې په غیر اخلاقي ویډیوګانې که موږ ګورو هم نه خو بیا هم زموږ موبایل ته هغه راځي نو تاسو څنګه وکړئ چې په خپل موبایل کې هم دغه سیټینګ وکړئ او د خپلو کشرانو دپاره تاسو د هغوی دپاره موبایل اخیستی وي د سټډي دپاره هغوی دغه شانتې خپل سټډي کار کوي لیکن بیا غیر اخلاقي ویډیوګانې ګوري هم نه خو هغوی ته بیا هم دغه ایډزونه وغیره دا ورته راځي نو تاسو دغه سیټینګ په هغوی کې موبایلو کې وکړئ نو هغوی ته به د غیر اخلاقي ویډیوګانو ایډورټایزمنټ وغیره دا به هم نه راځي او که څوک بیا دا ویډیو په سرچ کې ګوري هم خو بیا به هم هغوی ته غیر اخلاقي ویډیوګانې نه راځي نو په نننۍ ویډیو کې درته دغه سیټینګ درښایم ښه جي تاسو په ګوګل باندې به کلیک وکړئ په ګوګل کې به تاسو ګوګل سرچ کوئ صحیح ده کله مونږ ګوګل سرچ کو نو په دې کې به بالکل د کم اولنې ویب سایټ چې دی په دې باندې به کلیک وکړئ ټیک ده په دې مو کلیک وکړو نو په دې کې به تاسو لاندې راشئ کم د سیټینګ آپشن چې دی دا به کلیک کړئ دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ بیا تاسو کوم په ټاپ باندې ښکاري د سرچ سیټینګ په دې باندې به کلیک وکړئ چې په دې مو کلیک وکړو په دې کې زموږ سره صرف دوه سیټینګز دي هغه دوه آپشن به تاسو سلیکټ کړئ صحیح ده په دې کې اولنی زموږ سره دی هاید ایکسپلیسیټ ریزلټ په دې باندې به کلیک وکړئ الریډي زما دا په دې باندې سلیکټ دی دویم زموږ سره دی ټو نټ آټو پلی په دې باندې به کلیک وکړئ صرف دغه دوه سیټینګز دي دا چې کله تاسو وکړه لاندې به راشئ په دغه سیو باندې به کلیک کړئ صحیح ده چې په سیو مو نه کلیک کړم دغه سیټینګ نه اپډیټ کېږي په سیو باندې به کلیک وکړئ الریډي سیټینګ چې کوم دی هغه وشو اوس به غیر اخلاقي ویډیوز یا د هغې ایډزونه وغیره بالکل به موبایل ته نه راځي صحیح ده ویډیو مې خوښ شي ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان